بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین روان دی د سپارې په آخر کې الله د قتال او د جهاد حکم وکړو چې تاسو د کفارو سره قتال او جهاد کوئ تر هغې پورې چې د الله دین گویا د اسلام غلبه تسلط قائم شي او الله چې کوم دی ستاسو مددگار دی او څخه مددگار دی الله او څخه کارساز دی الله تعالی. اوس د جهاد او د قتال په دوران یا د قتال جهاد نه پس په غزواتو کې په جنگونو کې د کفارو د طرفنا چې کوم مال په میدان کې پاتې شي او هغه د مسلمانانو په قبضه کې رال نو هغې ته مال غنیمت ویلی شي. غنیمت لفظ په لغت کې خو عام معنی دا ده چې کوم یو مال په مهنت او کوشش سره ملو شي هغې ته غنیمت ویلی شي. خو په شرع کې هغه مال چې د کفارو سره په لشکرکشۍ کې په جنگ کې مسلمانانو ته کم مال حاصل شي هغې ته مال غنیمت ویلی شي. او یو مال فی دی چې بغیر د کفارو سره د جنگ نه جنگ نیشي وي او کفارو نه څه مال پاتې شو او په هغې باندې مسلمانان قابض شو هغې ته مال فی ویلی شي. اوس په دې آیاتونو کې الله تعالی د مال غنیمت د تقسیم باره کې احکامات بیانوي چې اوس دا کم مال پاتې شو د کفارو نه د وسلې په شکل کې د نقدیت په شکل کې د جامو کپړو په شکل کې د سورلو په شکل کې اوس دا مال غنیمت په څنګه تقسیمیږي نو الله اوس د هغې هغه تقسیم احکامات بیانوي چې واعلموا انما غنمتم پوه انما غنمتم من شيء هر هغه څه چې تاسو ته په مال غنیمت کې حاصل شو نو فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. پس بشکا بیا د الله د پاره دا پنځمه حصہ د هغه مال غنیمت د الله او د الله د پیغمبر د پاره ده او د الله د پیغمبر د خپلوانو د پاره د یتیمانانو د پاره د مساکینو د پاره او د مسافرو د پاره. کوی هغه مال غنیمت په 5 حصے شي د هغې نه یو حصہ به ابدا الله او د الله د پیغمبر د پاره وي او بیا په هغه 5مه حصہ کې چې کوم دی د هغې بیا هم الله وضاحت وکړو چې فأن لله دغه 5مه حصہ خاص د الله د پاره ده نو د الله دا نوم وی دا ذکر شو د تبرک د پاره
گویا د الله او د الله د پیغمبر هم دغه یو حصہ ده. او بعضې وایي چېرې د الله دا نوم چې ذکر شو نو دا حصہ چې کوم ده دا به په بیت الله شریف باندې خرج کولی شي. خو برحال علما زیاتره دا فرمایي چې فان لله خمسه وللرسول، بس دا یو حصہ د الله او د الله د رسول ده په دغه پنځمه حصہ کې. نو گویا دا پنځمه حصہ چې کوم د مال غنیمت نه حاصل شو نو پای کې یو حصہ د هغه پنځمه حصہ به بیا تقسیمیږي. یو حصہ به د الله د پیغمبر وي چې هغه به په خپل ځان باندې په خپل اهل و عیال باندې هغه یو حصہ خرج کوي. او بیا که فرق څه پاتې شو نو هغه بیا د الله پیغمبر به د سرحداتو د حفاظت دپاره، د هتیار دپاره، د اسون دپاره هغه خرج کول د الله پیغمبر. بیا په دغه پنځمه حصہ کې بله حصہ لکه دویمه حصہ بیا د هغې هغه به د الله د پیغمبر خپلوان دي چې هغې نه مراد بنو هاشم او بني مطلب دي چې دې ته به چې کوم دي هغه د پنځمې حصې نه بیا دغه دویمه حصہ به هغې ته ورکولی شي. درېیمه حصہ بیا د یتیمانانو ته ده، څلورمه حصہ بیا د مساکینو ده، او بیا پنځمه حصہ هغه د ابن السبیل ده. نو گویا د مال غنیمت دا پنځمه حصہ به بیا مزید پنځه حصې تقسیم شي او د هغې هغه تقسیم طریقې کار الله تعالی وښودلو. او دلته یو خبره علما بیانوي چې دا کومه حصہ د الله د پیغمبر دپاره خاص ده نو دا د هغه د حیات پورې وه. د الله پیغمبر چې کله دنیا نه فنا وکړه وي دغه حصہ چې کوم دی هغه بیا ساقطه شوله، ختمه شوله. او ورپسې بیا ولذي القربا باره کې د علماو فقهاو اختلاف دی چېرې د خپلوانو دا حصہ هم د الله د پیغمبر د دنیا نه فنا کېدو نه پس چې کوم دی دا ساقطه شوله. خو شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې نه، د خپلوانو دا حصہ به تر قیامته پورې بحال وي. او بیا خلفای راشدین چې کوم دي هغوی بیا د هغې دا طریقه وه چې هغوی به دا مال بیا درې حصې کو، یو حصہ یتیمانانو ته، بل مسکینانو ته او بل مسافرو ته. باقی چې کوم څلور حصې پاتې شوې هغه څلور حصې به بیا په غازیانو باندې مجاهدینو باندې تقسیمیږي. او د هغې متعلق چې کوم دی بیا اختلاف دی د ائمه ثلاثه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، دغه شان امام ابو یوسف، دغه شان د عمر فاروق الله عنه، د حضرت علی کرم الله چې کوم دی د هغې د قول مطابق دغه څلورمه حصہ چې کوم څلور حصې کوم پاتې شي نو دې کې به درې حصې د سور والا وي. گویا چا سره چې سورلي وي نو د سورلۍ ځان له دوه حصې دي او یو حصہ د هغه شوله، نو درې حصې د هغه شولې او یو حصہ به د پیاده وي. او زمونږ امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې دغه څلورم چې کوم حصې دي په دې کې دوه حصې به چې کوم دي د سور دپاره وي او یو حصہ به د پیاده دپاره وي. و یو حصہ د اس شوله او یو حصہ د هغه شوله، په دې کې بیا هغې دغه تقسیم کړی دی. اوس الله فرمایي د مال غنیمت دا تقسیم چې کوم بیان حکم وشو نو په دې پوره عمل وکړئ. ان کنتم آمنتم بالله، که تاسو ایمان خاوندان ایمان لرئ په الله باندې نو دا احکامات بالکل پوره ومنئ، په دې کې کوتاهي ونه کړئ. تاسو دا کامل ایمان دپاره دا خبره لازمي ده چې تاسو په دې باندې پوره عمل وکړئ. او بیا وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان، او الله فرمایي هغه چې کوم موږ نازل کړي په خپل بندګانو باندې پر ورځ د فرقان. یوم الفرقان نه مراد چې کوم دی ورځ د فیصلې ده، او مراد نه د ورځ د بدر ده، یوم البدر ده چې په دغه ورځ الله چې کوم دی د حق او د باطل جداوالی راوستو او الله چې کوم دی حق جدا که د باطل نه. دا هغه ورځ ده چې یوم التقى الجمعان، چې په دغه ورځ چې کوم دی دوه لښکرې، چې یو لښکر د الله بل لښکر چې کوم دی د شیطان ابلیسو، و یو لښکر د مسلمانانو او بل لښکر چې کوم دی د کافرانو، چې دا دواړه لښکرې یو بل ته مخامخ شولې. نو الله چې کوم دی په دغه ورځ باندې د خپل بندګانو باندې چې کوم احسانات کړي دي گویا مؤمنانو باندې چې دغه دلته دا دی چې وما انزلنا علی عبدنا،
هغه چې کوم موږ نازل کړو په خپل بندګانو باندې نو د هغې نه مراد چې کوم دي د غزوې بدر پر ورځ باندې چې کوم الله تعالی د خپل پیغمبر هغه معجزات او د مؤمنانو چې کوم نصرت امداد کړی دی هغې ته مراد دی گویا هغه او بل په دې کې د الله د پیغمبر د نبوت یو تصدیق هم دی چې الله خپل پیغمبر سره وعده کړې وه چې په دې دوو ګروهونو کې به یو ګروه کې تاسو ته غلبه ملاویږي یو ګروه چې کوم دی هغه د قافلې د سامان د تجارت والو او بل چې کوم دی د کفارو لښکر راغی نو الله چې کوم دی دغه یو ګروه باندې الله دوی له غلبه ورکړه چې هغه د کفارو لښکر باندې وه دویم په دغه ورځ باندې الله تعالی مؤمنانو ته چې کوم دی دا احسان وکړو پې چې الله باران وورولو دوی چې کوم دی کې وو هغه ځای کې شګې وي هغه شګې کېناستلې او کافران چې کوم دی کې وو هلته خوره وه نو هلته خټې پیدا شولې نو د مؤمنانو لپاره دغه باران رحمت وګرځېدو او د کفارو لپاره هغه زحمت وګرځېدو بل په دغه ورځ باندې الله تعالی خپل د مؤمنانو د امداد لپاره فرشتې راولېږلې چې په هغې سره چې کوم دي د مؤمنانو زړه ته چې کوم دي اطمینان او سکون راغی بل په دغه الله تعالی چې کوم دي مؤمنانو ته دا کافران د خپل ځان نه کم ښکاره کړل نو د دې په اړه کې حوصله پیدا شوله او کفارو په اړه کې په ننده کې چې کوم دي الله دا مؤمنان زیات ښکاره کړل هلته هغې باندې رعب راغی او خوف پرې راغی بل دا معجزه چې د الله پیغمبر په لاس کې موټی شګه راواغستله او هغه شګې چې کله وویشتله د هر کافر سترګو ته هغه شګه ورسېدله هغې سترګې مږلې او میدان یې منډې وهلې تېښتې یې کوله نو دا هغه خبرې دي چې الله یې موږ نازل کړو په خپل بندګانو باندې په یوم الفرقان کې چې هغه ورځ د بدر وه چې هغه ورځ باندې دا دواړه لښکر یو بل سره ملو شولې والله علی کل شیء قدیر الله هغه ذات دی چې په هر څیز باندې قادر ذات دی الله اوس بیا د خپل احساناتو ذکر کوي مؤمنانو ته چې ای مؤمنانو زما احسانات یاد کړئ او د هغې شکریه ادا کړئ چې کله اذ انتم بالعدوة الدنیا هر کله چې تاسو وې د وعدې نږدې سره عدوه ویلی شي وعدې ته الدنیا ویلی شي نږدې ته وهم بالعدوة القصوى او وو دا کافران په وعدې لرې باندې گویا کافران چې کوم دي هغه د مدینې منورې نه لرې وو مکې معظمې طرف ته او مؤمنان چې کوم دي هغه مدینې منورې خوا کې نږدې وو گویا مؤمنان په نشیبي د بره شګو باندې پاتې شو او کافران لاندې په ځمکه باندې نشیبي علاقې باندې پاتې شو والرکب اسفل منکم او کومه قافله چې د تجارت وه هغه ستاسو لاندې نه وه هغه د ساحل سمندر سره خوا کې روانه وه تاسو د پاسه وې کافرانو سره خوا کې چې کوم دي دغه قافله روانه وه هغې ته چې کوم دي د قافلې د امداد چې کوم دي یقیني هغه اطمینان و که فرقه موږ ته ضرورت راغی نو موږ ته به چې کوم دي د قافلې نه امداد ملاویږي او دغه دی کې الله تعالی چې کوم دی د کافرانو چې کوم تعدادو هغه ډېر زیاتو د مؤمنانو تعداد کم و نو الله اوس دا بل احسان کوي ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد که چېرې تاسو هغې سره وعده کړې وي د دې جنگ متعلق د مقرر ځای متعلق د ټیم متعلق نو دغه دی کې به بیا الله وایي لاختلفتم فی المیعاد تاسو به بیا اختلاف کړو په دغه وعده کې ځکه چې کافران خو ډېر زیات او تاسو کم وئ نو چې کله تاسو ته د کافرانو هغه تعداد ښکاره شوی وي نو تاسو به بیا میدان ته نه وي راغلی ستاسو حوصلې به چې کوم دي خرابې شوي وي نو دغه دی کې تاسو چې کوم دي بغیر څه د وعدې څه بغیر د جنگ د ارادې الله تاسو میدان ته روباسلې او الله چې کوم دي په دې کې یو حکمت او راز دا چې الله دا خپل دین چې کوم دي هغه اوچتول غوښتل او کفر چې کوم دي هغه پس کول غوښتل هغه چې کوم دي ختمول غوښتل نو الله ولکن لیقضي الله امرا کان مفعولا لیکن د دې لپاره چې الله پوره کی هغه کار چې کوم کار کېدو والو هغه کار دا چې الله خپل دین چې کوم دی
هغې له غلبه ورکول غوښتل، دین اسلام نوم اوچتو او د کافرانو چې کوم دي هغه کفر باطل کولو د هغې هغه ټول سازشونه الله ختمول غوښتل، هم هغه شان وشو چې الله چې کوم دي هغه کار پوره کړ. مؤمنانو ته الله فتح ورکړه، اسلام نوم چې کوم دي اوچت شو او کفار چې کوم دي هغه بې مټو شو، د هغې هغه حوصلې ختمې شولې او میدان نه وتښتېدل. او دویم دا چې لیهلک من هلک عن بینة، د پاره د دې چې هلاک شي هغه کس چې هلاکېدو والا وي په دلیل سره. گویا باوجود د دې چې دا حق ظاهرم شو، اسلام چې کوم دی نوم اوچتم شو، باوجود د دې چې اوس یو کافر کفر پورې نښتي وي او کفر نه اوړي نه، لہذا د هغه هلاکت هم په هغه ګمراهۍ کې د دلیل نه پس په ګمراهۍ کې وشو، نو لہذا د عذاب مستحق وګرځېده. ویحیا من حی عن بینه، او چې ژوندي اوسیږي هغه کس چې هغه ژوندي اوسېدو والا وي د دلیل نه پس. گویا د چا په اړه کې چې الله تعالی هدایت او د ایمان رڼا راوستل غوښتل، په دې حق سره ډېرو خلکو چې کوم دي ایمان قبول کو، او د ژوندي نه مراد مسلمان دی، او د هلاکېدو نه مړ کېدو نه مراد چې کوم دی هغه کافر او کفر دی. هدا الله په دې سره چې کوم دی د کفارو هغه کفر چې کوم دی چې هغه دوی چې کوم دی حق باوجود ښکاره کېدو نه هغې پورې نښتي وو، سبا دوی بیا دا عذر ونه کړي چې را موږ ته حق ښکاره شوی نو ځکه موږ په کفر کې مبتلا شو. لهذا الله وی دې دپاره چې هلاک شي هغه کس چې هلاکېدو والی په دلیل واضح سره، او دغه شان ژوندي اوسي هغه کس چې ژوندي اوسېدو والا وي په واضح دلیل سره. وان الله لسمیع علیم، بشک الله د مؤمنانو د کافرانو د خبرې اورېدو والا دی، او الله د مؤمنانو او د کافرانو عقاید باندې ښه پوهه دی چې د چا عقیده صحیح ده، څوک چې کم دی په باطل باندې دي او څوک په حق باندې دي. واعلموا او پوه شئ انما غنمتم من شیء، هر هغه څه چې تاسو په مال غنیمت کې حاصل کې، نو فان لله خمسه وللرسول، پس بشکا د الله د پاره د هغې پنځمه حصه او د هغه د پیغمبر د پاره، ولذي القربا او د پیغمبر د خپلوانو د پاره، والیتاما او یتیمانانو د پاره، والمساکین او مسکینانو د پاره، وابن السبیل او د مسافر د پاره. ان کنتم آمنتم بالله، کچری تاسو یې ایمان لرونکي په الله باندې، وما انزلنا علی عبدنا، او هغه چې کوم نازل کړي دي مونږه په خپل بندګانو باندې، یوم الفرقان، پر ورځ د فیصلې چې هغه ورځ د بدر وه، یوم التقى الجمعان، پر ورځ د هغه چې کله دوه لښکرې یو بل ته مخامخ شولي، چې یو لښکر د مؤمنانو بل د کافرانو. والله علی کل شیء قدیر، او دا الله په هر څیز باندې قادر ذات دی. اذ یاد کې هغه وخت انتم چې تاسو وې بالعدوة الدنیا، د واده نږدې ته، وهم بالعدوة القصوى، او دغه کافران او په واده لرې باندې، والرکب اسفل منکم، او قافله د تجارت چې کوم وه هغه ستاسو لاندې وه، گویا هغه ساحل سمندر سره خوا کې روانه وه. ولو تواعدتم، کچرې تاسو د دوی کافرانو سره د جنگ دپاره وخت مقرر کړی وي، یا تاسو د دوی سره د جنگ وعده کړی وي، نو لاختلفتم فی المیعاد، نو خامخا تاسو به په دغه وعده کې اختلاف کړی، ځکه چې کفار تعداد هم زیات و اسلحه هم ورسره زیات، مؤمنان تعداد هم کم اسلحه هم نه وه، نو لهذا په دې دا چې وعده د جنگ ونه شوله او بغیر څه د مقرره وخت مقرر کولو د جنگ، الله تاسو میدان ته راوویستلې د دې دپاره چې ولکن لیقضي الله امرا، چې الله پوره کولو یو کار، کان مفعولا، چې هغه کار پوره کېدو والو، چې هغه الله د دین نوم اوچتو او کفر ختمولو. او لیهلک من هلک عن بینه، او د پاره د دې چې هلاک شي هغه کس چې هلاکېدو والی په واضح دلیل سره، ویحیا من حی عن بینه، او ژوندي اوسي هغه کس چې ژوندي اوسېدو والی وي په واضح دلیل سره. وان الله سمیع علیم، او بشک خامخا دا الله خو اوریدونکی دی او خو پوهه ذات دی. واعلموا او پوه شئ
انما غنمتم من شیء هر هغه څه چې تاسو ته په مال غنیمت کې حاصل شي نو فان لله خمسه وللرسول پس بشک بیا د الله د پاره دا پنځمه حصہ داغي او د الله د پیغمبر د پاره ولذل قربا او د الله د پیغمبر خپلوانو د پاره والیتاما او د یتیمانانو د پاره والمساکین او مسکینانو د پاره وابن السبیل او د مسافر د پاره ان کنتم آمنتم بالله کچر تاسو ایمان لري په الله باندې وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان او هغه چې موږ نازل کړي په خپل بنده باندې مندګانو باندې پرود د فرقان د فیصله یوم التقى الجمعان او هغه ورځ چې کله دوه لښکر یو بل د مخامخ شولي والله على كل شيء قدير او الله په هر څه باندې قادر ذات یاد کې هغه وخت از انتم چې تاسو وې بالعدوه الدنيا د واده نږدې تا وهم بالعدوه القصوى او دا کافران په واده لري باندې والركب اسفل منكم او قافله د تجارت چې کوم دي هغه تاسو لاندې وا ولو تواعدتم کچر تاسو وعده کړی وي یا تاسو وخت مقرر کړی د جنگ د پاره کفار سره نو لختلفتم فی الميعاد نو خامخا تاسو بیا په دغه وعده کې اختلاف کړو میدان ته برا اوتی نه وي نو الله چې کوم دي تاسو بغیر څه ارادي میدان ته وروستلې د دې لپاره چې ولکن لیقضي الله امرا چې الله چې کوم دي پوره کی هغه کار کان مفعولا چې کوم کار پوره کېدو ولو چې هغه د دین اسلام نوم اوچتېدلو او د کفارو کفر ختمولو او لیهلک من هلک عن بینه د دې لپاره چې هلاک شي هغه کس چې هلاکېدو ولوي په واضح دلیل سره ويحيى من حي عن بینه او چې ژوندي اوسي هغه کس چې ژوندي اوسېدو ولوي په واضح دلیل سره وان الله لسميع عليم او بشک الله خامخا خو اوریدونکي دي اخو په ذات دي Oh